بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون اووه برخه. ګرانو وطنوالو، په افغانستان کې د طالبانو د خپلې پراخې شوې سیمې سره د کوټې شورا د سویلي او لویدیځ افغانستان لپاره مسؤل خپل 14 غړي هلمند ته ولېږدول. دوی خپل قضایي سیستم بیا تاسیس کړو او دولتي ښوونځي او کلینیکونه پرانستل. یو ولسوال یو امریکایي کس کارټر مرکزیان ته خبرداری ورکړی و چې خلک په اشرف غني یا د دفاع په وزارت باور نه لري، بلکې خلک فکر کوي چې طالبان به د تل لپاره هم دلته شتون ولري. د 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا پالیسۍ هڅه کړې وه چې افغان حکومت د هغه فوج او پولیس وکولی شي په خپلو پښو ودرېږي ترڅو امریکا بالاخره د افغانستان نه ووځي. دې هدف د اوباما د عسکرو زیاتوالي او وتلو پالیسي توجیه کړې وه، خو د کلونو هڅو او مرستې سره سره د 2015 او 2014 کلونو ماتې د دې هڅو ناکامي په ګوته کړې وه او همدارنګه د اوباما د افغانستان د وتلو د موندلو هڅې هم ناکامې شوې وې. له بلې خوا د عمرجان قصه لا بشپړه نه وه. د هغه د رول له مړینې وروسته ملګري کور ته ورغلل او له هغه څخه یې وغوښتل چې بیرته قومندانۍ ته راشي. محمد فهیم چې د ګرشک پخوانی ولسوال او د عمرجان د اوږدې مودې راهیسې ملګری و او د مارجې څخه و، هغه عمر خان ته زنګ ووهلو او ورته وویل که هغه استعفا ورکړي نو خلک به ناامیده شي. نو عمرجان بیا جګړې ته ملا وتړله. هغه خپله عمله بیرته د نادلي اصلي بازار او د خټو یوې زړې ماتې کلا ته نږدې خپل مرکزي دفتر ته یوړه. دا د اردو اډه وه چې شاوخوا د طالبانو لخوا محاصره وه. بیا د 2019 کال په پسرلي کې د برید جنرال راجر ټرنر په مشرۍ کې د مرین ځواکونو په هلمند کې د امریکایي فوج سرتیري د سلاکارانو په توګه ځای پر ځای کړل چې د دوی بیرته راتګ عمرجان ته نوی ژوند ورکړو. مرستیال قومندان ډګروال میټ ریګ و. د 15 میاشتو لپاره هغه د نادلي په شاوخوا کې ګرځېدو. هغه په دوامداره توګه د خپل ګرځېده ټلیفون له لارې خپلو کسانو ته لارښوونه کوله. کمزوري ټکي به رغول، د ځواکونو پیاوړتیا به تنظیموله او د هوایي بریدونو غوښتنه به هم کوله. د سپتمبر په 30 د شپې په ماښام عمرجان د لښکرګاه سره د نادلي ولسوالۍ مرکز ته د خپلو څو ټرکونو سره تلو چې د جمعې ورځ د خپلې کورنۍ سره تېره کړې وه. نومندان اټکل وکړو ممکن ده چې عمرجان په سړک کې د دوی سره وي او په هغه یې برید وکړو. نو د عمرجان په لارۍ کې یو RPG ولګېد او هغه یې ووژه. یو امریکایي کارټر وایي چې زه په بشپړ ډول ډاډه نه یم چې ولې عمرجان تر پایه پورې جګړه وکړه. ډېری نور پولیس او د اردو قومندانان تسلیم شوي وو، خو هغه د خپل ځان او کورنۍ د قربانۍ په ورکولو سره خپل عزت ګټلو. هغه یو یوازینی ورور پرېښود چې د ګلملا او 2 نورو مړه شوي ورونو د زامنو، لونو او کونډو پالنه وکړي. حالانکه عمرجان کولی شو چې استعفا یې ورکړې وي، په لښکرګاه کې خپل د آرام ژوند تېر کړی وي، خو کېدای شي چې د هغه پښتني غیرت هغه ته دا اجازه نه ورکوله او خپله ټوله کورنۍ قرباني کړه. کارټر زیاته کړه په هر صورت داسې ښکارېده چې د عمرجان لپاره د خلاصون بله لاره نه وه. هغه یو ډېر بهادر او پیاوړی کس و. خو که بل اړخ ته موږ افغان ولس خپل تاریخ ته په ژور نظر وګورو نو عمرجان یوه داسې غلطه لاره نیولې وه چې هغه د افغانانو تاریخي دود، دستور او کلتور سره په ټکر کې وه. افغانان د تل لپاره په افغانستان کې د بهرني اشغالګرو پر ضد راپاڅېدلي دي، خو عمرجان د اشغالګرو مرسته کوله چې دا افغان ولس ته بالکل د منلو وړ نه وه. هغه او د هغه کورنۍ پیسې او یو څه مقام ترلاسه کړی و، مګر د دوی ساده ریښو د دوی رښتیني واک ته د رسېدو مخه نیولې وه. حالانکه عمرجان د اشغالګرو او د هغوی د لاسپوڅو افغانانو مرسته کوله، د هغوی لپاره خپل ټول فامیل تباه او برباد کړی و. نو په کار خو دا وه
چې باید هغه د پولیسو ولایتي مشر شوی وي، خو دا خبره چېرته هم د دولت په ریکارډ کې شتون نه لري چې ګنې په دې خبره چېرته بحث هم شوی وي. حتی اشرف غني چې کورنۍ د خپلو ارزښتونو لپاره د اتل په توګه لیدله، خو د عمرجان او دغه په کورنۍ سترګې پټې کړې وي، تر دې چې اشرف غني د دوی نومونه قدر ته هم نه پېژندل. عمرجان او دغه کورنۍ په دې پروسه کې ویجاړه شوه چې په هغې کې لږ څه پاتې شول، او دغسې عمرجان او دغه زیاتره کورنۍ د تاریخ برخه جوړه شوه. طالبانو په 2015 او 2014 کلونو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې وو. د راتلونکو 2 کلونو لپاره متحده ایالاتو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د هغوی په نظر د ترهګرۍ او افراطیت د ودې په حال کې خونریزي ودروي. د 2014 کال په پسرلي کې د طالبانو امیر مولا اختر محمد منصور د ولسمشر اشرف غني د خبرو اترو هڅو ته بې جواب وو، که څه هم زړه ممکن غوښتل چې خبرې ترې وکړي، خو د جانشینۍ د مبارزې په پایله کې سخت دریځ غوره کړی وو. هغه د پخوا په پرتله د پاکستان ضد وو. هغه د بهرنیو هیوادونو سره د طالبانو اړیکې جوړول غوښتل او په منظم ډول ایران ته سفر کاوه ترڅو هغه ملاتړ او وسلې زیاتې کړي چې طالبانو ته له تیرو څو کلونو راهیسې له ایران څخه ترلاسه کولې. هغه ممکن حتی روسیې ته د رسېدو لیوالتیا هم درلوده. په مارچ کې د پاکستان د فوج د مشر راحل شریف د فشار پر ردولو سره منصور په عامه توګه اعلان وکړو چې طالبان به په هیڅ ډول خبرو اترو کې برخه وانخلي. د سپینې ماڼۍ په خپل افیس کې د خپل وروستي کال په منځ کې اوباما یو داسې کار وکړو چې هغه کار مخکې نه و کړی. د کلونو لپاره هغه په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو د برید څخه ډډه کړې وه، خو کله چې د منصور د برید لپاره فرصت رامنځته شو نو اوباما هغه فرصت ترلاسه کړ. د مې په 21 کله چې منصور د ایران نه په موټر کې راستنېدلو نو په بلوچستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د امریکا یو بې پیلوټه الوتکې منصور وواژه. د مولا عمر د مړینې د اعلان برعکس د ځای ناستې لپاره کومه مبارزه نه وه شوې. د مې په 23 د کوټې شورا څو مهم مشرانو د منصور د ځای ناستې د ټاکلو لپاره سره وکتل. د یوې ورځې په اوږدو کې ډلې په متفقه توګه د منصور د 2 مرستیالانو څخه یو مولوي هیبت الله غوره کړو. سراج الدین حقانی او د مولا عمر زوی یعقوب د هیبت الله د مرستیالانو په توګه غوره شول. مولوي هیبت الله د کندهار د پنجوایي څخه یو نورځی و. په هغه وخت کې داسې ګنګوسې وې چې هغه 48 کلن و. هغه سخت لید او اوږده توره ږیره درلوده. د مولوي لقب د یو ریښتیني مذهبي عالم په توګه د حیثیت نښه ده. هغه د شیخ الحدیث په نوم هم پیژندل کېده چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د ویناو مهارت په ګوته کوي. هغه د خپل ژوند ډیره برخه په پاکستان کې تیره کړې وه او هلته په یو مدرسه کې روزنه ترلاسه کړې وه. د طالبانو څخه بهر په نسبي ډول ناپېژندل شوی هیبت الله د غورځنګ لومړنی غړی و، مګر ځوان و او هیڅکله د طالبانو په لومړي رژیم کې په لوړ مقام کې نه و. هغه په مختلفو ولایتي او نظامي محکمو کې د یو نامتو قاضي په توګه دنده ترسره کړې وه چې دا د دیني عالم دودیزه دنده ده. له 2001 کال وروسته هغه د طالبانو د عالی محکمې مشر قاضي یعنی قاضي القضات و چې په پاکستان کې موقعیت لرلو. دا حقیقت چې هیبت الله یو دیني عالم او قاضي و د هغه اعتبار زیات کړی و. هغه ګڼ شمېر زده کوونکي او د طالبانو په غورځنګ کې پراخه شبکه درلوده. هغه د ټولنې په منځ کې د ښه تګ لپاره پیژندل کېده. نورو طالبانو د هغه د ارام مزاج او سختې مطالعې لپاره د شهرت سره سمون نشو کولی. په هغه وخت کې ویل کېده چې هغه د مولا منصور په پرتله ډېر زیات هوښیار و. د مشر قاضي په توګه د هغه مقام هغه حساسو پرېکړو ته راوستی و. هغه د خلکو باور ترلاسه کړی و. هیبت الله یو له هغو لومړو 2 لوړپوړو مشرانو څخه و چې هغه ته د مولا عمر زوی او ورور د مولا عمر د مړینې خبر سپارلی و. هغه منصور ته د معلوماتو خپرولو اداره منظم کړې وه او هغه ته لارښوونه کړې وه چې د مولا عمر د مړینې راز پټ وساتي. هغه او 3 نورو بیا فتوا صادره کړې وه چې منصور ته په لنډمهاله توګه د مشرۍ کولو اجازه ورکړې وه. د دې نه وروسته چې څه وشول
نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګران وطنوالو، اوس به په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.